الله پاک جل جلاله د غزوه بدر چې پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم مبارک او د هغې مبارک ملګري جناب صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین میدان بدر ته وتیو او د اسلام د پاره او د دین د اعلا د پاره جهاد کړی ده. ما مخکې دا ویلیو چې کله جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک بدر ته تشریف یوړو د جمعې په ورځ باندې غزوه بدر شوې ده. نو پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم مبارک دعاګانې کولې او دا فرمایل چې یا رب العالمین جل شانه دا څو کسان دي دا یو څو کسان دي ستا مبارک نوم ګوره په ځمکه باندې اخلي او ستا مبارک نوم یادوي کو دا خلق د ځمکې نه لاړل ګوره یا الله ستا مبارک نوم به بیا څوک وانلي. خدای پاکه ته د دوی امداد وکړې. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک انتهایی زارینې کولې او ژړاګانې کولې او د خدای پاک جل شانه نه دعا غوښتله. جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مبارک چې کله د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم مبارک دا ډېرې زارینې ولیدې او ژړاګانې ولیدې سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مبارک ورته وایي ویسې بس کا تاسو خو ډېرې زارینې وکړې الله پاک جل جلاله وعده وفرمایله چې امداد به دې کومه. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک تا الله پاک جل شانه وعده فرمایله چې امداد به کوم او به پرشتي راواستولې. مخکې بیان تیر شو جناب حضرت جبریل علیه السلام مبارک او داسې نورې پرشتي میدان بدر ته راغلي وي او هغوی جهاد کړی د کافرانې مردار کړي دي. نو یو طرف ته جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک دعاګانې کولې چې خدای پاک ستا دا مبارک نوم دا غستون کی خلق او ستا مبارک نوم یادون کی خلق ګورېدا دي کو دا د ځمکې نه لاړل خدای پاک ستا مبارک نوم به بیا څوک اخلي. ډېرې ژړاګانې کولې. بل طرف ته د اسلام دشمن ابو جهل لعین را پاسېدو او سیوی اغم دوا شروع کا ابو جهل سوی دا سه ظالمو خوا پخوا مشرکانو بداوی وی خدای پاکا کو دا مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم رشتونه وی نه پکار خدا له چې دا ویلې وی چې خدای پاکا مونږ تام هدایت وکي نسبی وی دا به وی فامطر علینا حجارة من السماء وی خدای پاکه په مونږ باندې د اسمان نه کاڼي راووروه به. داسې ظالمانو. ابو جهل لعین را پاسېدو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک په مخالفت کې دعا کوله او دا وی اللهم اهن من قطع الرحم. اے خدای پاکه اے الله جل شانه هغه څوک چې قطع رحمی کوي نو خدای پاک هغه ختم کی او د داوی خدای مردار په خپل ګمان کې چې څوک کلمت طیبه وای څوک د الله جل شانه د وحدانیت اعلان کوي څوک د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک په نبوت مبارک باندې ایمان راوړي نو دا قطع رحمی دا ودا خپل دین پرې خودو اس وی صابی شو. وی خدای پاکا اے الله جل شانه چې څوک قطع رحمی کوي او دا به وی چې څوک کلمت طیبه وای وی دا قطع رحمی کوي وی دا خپل الیاذ بالله دا به وی ښا
وی دا نه پوهېږي او بېوقوف خو خپله و که نه دته به خلکو ابوالحکم وی نو بیا ورته دا خو ابو جهل ده دا خو د جاهلانو پلار ده نو دا وی خدای پاکه که څوک قطع رحمی کوي نو هغه خدای پاکه ختم کی چې کله دا دعا وکړه الله پاک جل جلاله دا آیت مبارک قرآن کریم کې راواستولو ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وی اے کافرانو کو چرې تاسو فیصله غواړئ چې خدای پاکه هغه څوک ختم کی چې څوک قطع رحمی کوي نو خدای پاک جل شانه ستاسو دپاره فتح راوستې نو دا پورې استهزا ده او خندا ده پورې وی تاسو چې کومه دعاګانې غوښتې دي او کومه فتح مو غوښتله وی هغه فتح راغه هغه فتح سوه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک او د هغوی ملګرو په خپلو مبارکو لاسونو باندې ټکو سترې کړل او یا کسان چې ابو جهل پکې سر کې و ابو جهل پکې سر کې و پکې مردار کړی و دوه ماشومانانو مردار کړی و ښه د عفرا زامنو معاذ او معوذ رضی الله تعالی عنهما دا دواړه لاړل او د اس نه رخطا کو او گزارې پیو کو حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ مبارک لاړو او د سینې د پاسه ورته کېناستو وی یا ابا جهل وی ما پیژنې وی آو او توره پې کېښو دا سټ یې ترنه پرېښکو خدای پاک جل شانه وفرمایل ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح اے کافرانو کو چرې تاسو فیصله غواړئ نو دا د فیصله درله راغه فتح مو راغه بس د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم مبارک لاسونو باندې د هغوی د ملګرو په لاسونو مبارکو باندې د پیغمبر علیه السلام په مبارکو لاسونو باندې کافران څه شو مردار شول که نه او یا کسان بدر کې 14 صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین شهیدان شوي او اویا کافران مردار شوي او یا یې ژوندي نیولي او څه پکې منډه والي و تښتېدلي وو لہذا الله پاک جل جلاله فرمایل وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ اے کافرانو که تاسو د دې خپل کار نه منې شوئ یعنی د کفر نه مو توبه وویستله د مسلمانانو د مقابلې نه باز راغی فهو خیر لکم دا ستاسو دپاره ډېره بهتره ده ګورئ او وان تعودوا نعود الله پاک جل جلاله فرمایل کو چرې تاسو بیا واپس شوئ د کافرانو ته یو فرمایل کو بیا د مسلمانانو مقابلې ته راووتئ نعود الله پاک جل جلاله وعده فرمایله چې زه به بیا د مسلمانانو امداد کوم او بیا فرشتې درستومه وان تعودوا نعود او کو چرې تاسو واپس شوئ خپل کفر ته بیا لاړئ د مسلمانانو مقابلې ته بیا لاړئ نعود الله پاک جل جلاله او فرمایل مونږ به هم دوباره شو یعنی مونږ به هم دوباره راشو یعنی مونږ به هم دوباره فرشتې راواستو د مسلمانانو د امداد دپاره او ولن تغني عنکم فئتکم ابو جهل سره څومره کسانو زر کسانو که نه الله پاک جل جلاله فرمایي تاسو ستاسو جماعت څه فایده در نه کا کسان خو ډېر وایي کسان خو زر کسان وایي مقابله کې 313 مبارک اشخاصو سره د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم مبارک 313 مبارک اشخاصو د هغوی مقابلې کې څه شو ستاسو هغه جماعت خو هېڅ پیدا در نه کا ولو کثرت اگر کو ډېر ولې نه و ډېر و که نه د هغوی په مقابله کې د 313 کسانو په مقابله کې 1000 کسانو تقریبا 3 ګنا زیاتو او بیا مسلمانانو ته الله پاک جل جلاله فتح ورکړې ده او دا ولې وان الله مع المؤمنین الله پاک جل جلاله د مؤمنانو سره ده
کم سړی کې چې ایمان وي هغه سره د الله پاک جل جلاله امداد وي. الله پاک جل جلاله فرمایي قرآن کریم کې څلورمې پارے کې به انشاءاللہ راشي ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اے مومنانو سستی مه کوئ غمجن کیږئ مه ام تاسو اوچتې خو که ایمان مو مضبوط وي ایمان در کې وي د ایمان په وجه باندې به څه وئ تاسو اوچت وئ تاسو سره د الله پاک جل جلاله امداد ده. نو لہذا الله پاک جل جلاله د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم مبارک او د هغې د مبارکو ملګرو امداد الله پاک جل جلاله بدر کې فرمایلی ده او د هغې مخالفین څه کړي دي سی مردار کل سی اونیول پې او څه لاړل دوړې ولګول منډې ووالې